نو دې وجې نه پیغمبرون دا په انسانونو کې ارتي ارغلي دي او په دوی کې چې دي په دوی کې پیغمبر نه درغله دوی دا دی ویلي پیغمبرون وخت کوم انسان کې پیغمبر ارغله ده د آدم علیه السلام نه ونسه تر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې دوی ټول دی هغه د دین تابع دي هغه دین واپنو کوي نو الله جل جلاله دې چې بس اوس فخر منها فإنک رجیم جنت نه وځه تر ورټای شوې مردود یې ته تکبر د دې پکې زید او عناد د دې پکې جنت کې د خلق متکبرین هغه نشي پته کېدای نو دوی چې بس اوس گمراه خواصه هم یو خیرټلې خو د انسان هم چې د الله ته پرې نرځم وی الله انذرنی الی یوم یبعثون قیامت رسموتا مهلت روکه چې زه ژوندایو او طاقت روکه چې انسان کې زه داخل شاغه خپل وسوسې ور چوي شو الله دې چې دا مې دیر ک طاقت مې دیر ک او د یو معلوم وخت پرې مهلت مې هم دیر ک زندگی مې دیر کړه اوس معلوم وخت الله ته و نشي دوی ته چې یوم یبعثون قیامت پورې یعنی چې دا ټول دنیا ختم شي او هر څه فنا شي بیا دوباره خلق ارجم دي کیږي دغه وخت تر سموته د مهلت تر کړی او زه په دوی کې تصرفات کوم مرګ نه خبيث زون بچ کوم چې دنیا ټوله ختم کیږي دا زون نه مستثنا چې دغه تیمر سره یا الله فزا یعنی مړ نشم نو مرګ سختین د معلوم او عالم خدای ډیرو الله پاک ته چې لا یوم الوقت المعلوم تر دې معلومه اریز رسمي مهلت دیر کو مرګ په دبن نه هم اردرمي نو بیا په الله پاک په ذات قسمونه ته خوري چې الله اوس په دې زداغه بندګون گمراه کوم ځکه چې د په وجه دې زه گمراه کړل او دا دې سره وکړل دا دې وکړل دوی به هم دې کوئی عبادت زپرې نه لګو الله ته صحیح دو لا املا ان جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين کته او د تو پیروکار دی کوچا کې هم په انسانونو کې د ټولو نه بوزام به جهنم ډکاو او هر چې د مو کوم نیک بندګونی متلجه رجوع کوي باغی تو وس بیا بار نه ده خدای کې توبار ته وبسي زبې بیا مخ کوم په دا په شیطان ډېر انتهایی سخت زور ور کوي خاص کر حدیث شریف کې درومي چې کله رضا تیر شي او د اید ریز وی دی اید شپاوي نو د شیطان د په دزون باندې خور لواندي او لوی ویر ټنډیر کوي لکه څوک چې چمړوي نو دا کشرونی ترجمه شي وي چې من اغضبک ته چا غوسه کړای او تو ته چا څه ویلی چا خپه کړای مشته ته وشه چې مرکندای ته مو نو دا وی چې نه چا غوسه کړای نه ست دا مسله دو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره مسلمان امتیون دي د دغه ریزه د دغه میاشتې په وجه باندې هغه ټولو بخښل موږ د امر خوري په وکړه جهنم ته مسیح کړیو هغه ټول خدای پاکو بخښل لہذا چې موږ صاحب سړی په دا چې بیا په هغه پسې ولګوي چې بیا ګمراه کوي بیا په هغه ګناهونو ورګاټ کوي بیا تا موږ ته کیسو کنه چې پرېږي کې څومره په باندې سره رضا تیر کوي پرېز باندې بیا هغه کسی پیسې لګیای خپل خبره بیا باندې رښتیا کې هغه شیطان الله فرمایي قال ربک للملائکه هغه وخت چې ویل رب دې ټول الملائکه فرشتي ته انی خالق بشر من طین چې بشکه زره پیدا کون کې دیو انسان را من طین دې خورنا چې آدم علی السلام وی فاذا سويته پس هر کله چې زدای برابر ک ونفخت فيه من روحي او زپم کوم په دکې جاری ک په دکې خپل روحنا فقعوا له ساجدين تو سوا کې شهید دې پر سجدي کون کې فسجد الملائکه پس سجدي وکړل الملائکه فرشتي کلهم ټولو اجمعون په ټک باندې الا ابلیس مگر ابلیس سجدا و نکړه استکبر تکبر کی او وکانه من الکافرین او دای شو د کافرینو قال یا ابلیس او ویل تعالی جل جلاله چې ابلیس ما منع کان تسجد چې تاسو شي منع کړی دې نه تسجدا وکي لما خلقت هغه مخلوق تا هغه دم د چې مو پیدا کړه د بیا دای په خپل لوسترا استکبرت ام كنت من العالین اتو تکبر وک بلا وجهتوی من العالین دې بلند خلق نه دې تکبر کون کنا قال شیطان ابلیس وتول انا خیر منه چې الله ز بهتر دې ادنه حقیقتا بهتر یو خلقتنی من نار زکه ز دې پیدا کړه دې اورنا وخلقته من طين او
دای دی پیدا کړه د من توینین د اخورنا قال الله تعالی فخرج منها فانك رجيم فاستوزا دغه جنت ناز لکه چې ته مردودی رټل شوی وان علیک لعنتی الى یوم الدین او بشک سره په تو باندې ولعنت تی موي ته په دې موت رحمت نه لري تر دې قیامت اړیس پوره قال رب فانذرني الى يوم يبعثون شیطان وی ته چې پروردگار دې مو ته مهلت روکتر دې اگر اس پر یبعثون چې خلق بیا رم دي کول شي چې غول شي نو زه چې دې مرګ نه پکې بچ شو الله وی ته ویل قال فانك من المنذرين بشک سرات من المنذرين دې مهلت ور کړیو شو نه الى يوم الوقت المعلوم تر دې ریزه دې وخت معلومه پوره چا نفخه اولادو دا اول کوم اسرافیل علیہ السلام پونک چوي دې سره وتام ختم کیږي قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين شیطان ته وی چې الله تو په عزت می د قسم چې زبو خمخه دوی گمراه کون ټول الا عبادك منهم المخلصين مگر بندگون دې تو دې دوی نه المخلصين چې خالص مؤمنین دي قال الله تعالی فالحق بس خبره حق دو والحق اقول او حق خبره اقول زیایو چې کومه خبره کو حق وی رښتیاوي څه لاملا ان جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين چې زبو خمخاډه کو جهنم منك دې اتونا وممن تبعك او دې هغه چانه چې دې تو تابع وي تو اتباع کړی وي منهم دې خلقنا اجمعين دې اتولنا قل ما اسالكم عليه من اجر پیغمبر ته وایا ما اسالكم چې زه تاسو نه سوال نکوم عليه په دغه تبلیغ باندې من اجر دې سم مزدورینا یو پیغمبر چې ته کوم ته سویلی چې زبر الله خبره پاسته ته کوم چې مو ته پیسې روکوي چې نه دی ته ویلي نو پیغمبر په پیسې دې نه پونه غوړي دی باوجود هم الله خبره نه وروي وما انا من المتکلفین او نه یزد ایت متکلفیننا من المتکلفین المتقولین من القرآن چې قرآن یې زون نر جوړ کړی دا خبره چې تکاون چې دا الله حقیقت کې الله یې زون من دي تر جوړ کړی ان هو الا ذکر للعالمین دا قرآن مگر ذکر نصیحت للعالمین دې پر دې ټولو عالمینو ولا تعلمون نبأه بعد حين دا قرآن مشتشي نصیحت ور کوي تعلیم ور کوي आवाज ورته کوي دې الله دې یو منلو دې الله دې احکاماتو درنګ دې الله نه دې ډېرېدل حکم ورته کوي الله نه وډر شوی جنت ولا جوړ شوی جهنم نه زون بچ کوي په دغه اعمالو ای پیغمبرونو واقعیات تر ذکر کوي دې بوس کله پته ولګي علای چې ولا تعلمون خمخات است پته ولګي نبأه خبر دې ادغي قرآن چې دا قرآن کوم خبرونه در کوي بعد حين بعد وی زمانه نه چې یوم القیامت تو قیامت پرې به پته ولګي چې دا قرآن مو چې سویل اخو وو کی رښتیا وی خبره نن ثابت شولا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین